السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې هر ځای یاست جوړ روغ او صحتمند به یاست. نو بیا هم د ښار پر لور موټر مو یو څه سره ډېر وخت کېږي چې لاس مو نه دی پولی، نو نن بیا د مبلی نور بدل کړو او یو څه د ویل الاینمنټ چې ورته وایي، موږ خو د دې بلانس ورته وایو، دا به ور وکړو. نو ومونکي به د مینټیننس ور وکړو. نو به تاسې به ووینو چې موږ په افغانستان کې موټرانو ته څنګه مینټیننس ورکوو، څنګه سرویس دی، د هغه بعد بیا موټر پرېولو. نو خیرن سوی هم بیخي زیات دی. نو نن به دا در باندې ووینو. زموږ د نن ورځې کار دا دی. نو راځئ ولاګ تر پایه تعقیب کړئ، او که چیرې نوي یاست چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. نو ولاګ شروع کوو د نن ورځې. جاده باندې هم دلته کار شروع دی په دې ساحه کې د جمعې له خیر سره. نو ډېره پاکه هوا ده، هغه سني ډې چې ورته وایي نن هغه ورځ ده. وینې چې خلک بس په خپلو روزمره کارو باندې لګیا دي. خامخا د غونه اول له خیره سره ځو، دغه مبلی نور بدلوو او دا ویل الاینمنټ کوو. نو کابل دروازې ته ځو. دغسې را وګرځېدلو، په عمومي جاده کې نه ځو کابل دروازې ته. دا لاره لنډه وروتلې ده، دا د زوړ ګمرک شاته چې دا کومه لاره تللې ده یارانه مارکیټ سره یې اوس. په عمومي جادو مې ډېر به ولیاست. نو نن به هم داسې په فرعي سړکانو باندې بوځو کابل دروازې ته. دغسې کاټېږو د کابل دروازې خواته. نو کابل دروازې ته راورسېدو، دلته نو بس دا ټوله ده د کوچني موټرانو سامانونه دي، د ډیکوریشن و، مستریخانې و، سرایونه دي. نو اکثره خلک ګوره دا موټر هم فکر کوم خراب دی، ټیله کوي. دغه دوکان ته ورځو له خیره سره. دا دلته ولاړ یو بل موټر هم په نوبت کې ولاړ دی، وینې. بس نو نوبت راغی، ښه ته را وګرځېدلو. لکه د کابل له سفره چې راغلي وو، بیا موټر نه و چک کړی، بیان یې هم بدلو او دا بلانس یې هم ورکړو چې در ښکاره کړم چې څونه پکښې چلېدلی دی. 141 پکښې چلېدلی دی. نو ډېر سره خیرن سوی هم دی، وینې. دا یو څه داسې پرمختللې په افغانستان کې پرمختللې ټکنالوژي ده. دا ماشین دی د ویله الاینمنټ لپاره. نو دوی راولي. چا یې راوړلی یاره، دا یوه میاشت به مو نه وي ورپاک کړی. پلین ځینې رایله کړله، اوس به نوي مبلین ور واچي. فشار یې ډېر دی، نو غږ مې اورئ که یا په هر شي کې بس خپل الکوزی برینډ چې دی دا پرموټ کوم د افغانستان. انجن آیل هم الکوزي ور اچوم موټر ته، انرژي م الکوزي چښمه. نو ګرده کار ما یا والا واده مې الکوزی نه دی کړی. دا استاد راته وایي واده دې الکوزی نه دی کړی. والا نو بیا به صحیح وه ستا خبره. دغه دی د مبلیانو دغه حال دی. څه هم خراب شوي دي لکه سیاو. انشاءالله نور نو دا داسې دی چې دا زموږ ګراک دی، دی زموږ په طبیعت پېژي هر وخت چې ورک شي. ستا د سره که نشته
شروع دی خیر سره مهم بس چکلک خوړک چای وشو جان کندهاري چای هم دی استاد تاسو بس دا چای موټر هغه نه جوړي وګورو چې څه بس وي اوس مبلین بدل شول له خیر سره او ویل الاینمنت پاتې شي راستله موبایل کې چې خلاص چای وشو هغه موټر چې پراو دي تاسو بیا په جام روتا هغه چې د تراوي ډول چې د ټولوا دلته د جام باندې هغه درس هغه موټر چې پرې تراوي دی دا بواړو هغه رېش دی د ویبریشن یې کوي د سټرینګ نو دا به مو سم کې او سیستم یې دغه دی دا سیستم دی نو ټایرونه ور الاینمنټ کوي بیلانس یې برابروي تقریبا بس موټر کار خلاص بس په خیر سره ولاړ شو سرویس ته و 6000 هغه غواړي نو خپل په څو 10000 ټایرونه هم ډېر ګران سوي دي د موټر ټایرونه هم سره زاړه بیخي کیسه وایي نو ویل الاینمنټ او موبلاین چینج اوس په ځوله خیره سره سرویس ته پټرول ور واچوو دغه ډېر پیسې راوکاږم راغلو سرویس ته مینټیننس کار خلاص و سرویس ته راغلو ودرېدو اوس به له خیره سره سرویس پسې ور وکړو د موټر نو نور کار یې خلاص شو نو په جاده کې عمومي سرویس دی دلته عمومي خلک سرویسونه کوي موږ به موټر سرویس کړو بیا به هغه بعد خبرې کوو چې چیرې ځو اوس موټر سرویس یې ډوډۍ خوړله اوس یې قرار کار شروع کړی ماشین یې ورمینځي رش کش زیات دی اصلا ډېر موټران ولاړ دي Prijavljeno uspio Alku učinu će bio داغه دی پریولی اوس یو چې څنګه سپاک شو چې ښه ټیټ یې راوچ که شي خوندور شي هغه ده پریولی نو اوس یو چې وګورئ پر سرویس باندې رش زیات دی اصلا ګورئ نن هم سره خیرن شوی و ډېر چې د نن هم پاک کړي د موټر هم کار خلاص شو وګورئ یې وګورم چې څنګه یې پاک کړی دی دا ښه دی ګزاره کوي دا هم ډېره ده په افغانستان دا سرویس راځئ له خیره سره ځو به نو څنګه شو نو د نن ورځې مینټیننس او د موټر د پریولو دغه پروسه مې در باندې ولیده چې په افغانستان کې خلک مبلاین چیرې چینجي او ویل الاینمنټ چیرې کوي او موټران چیرې پریولي نو نن زموږ د ورځې دا اکټیویټي وه نو خدای دې وکړي چې بس در باندې غمېدلې نه وي او
خوښه سوې وي. نو تر راتلونکي ولاګه پورې ماته راکړئ اجازه. د الله